درنو دوستانو د تهجد د لمانځه اسانه طریقه ډېر ملګري پوښتنه کوي هیله ده چې تاسو زده کړئ. د تهجد ټول لمونځ یعنې زیات چې دی زیات هغه 8 رکعاته دی. سر په خلاصو د 8 رکعاته دی زیات کم یې 2 رکعاته دی. یعنې که ته غواړې چې تر ټولو کم وکړې هغه 2 رکعاته دی، که غواړې چې تر ټولو زیات وکړې هغه 8 رکعاته دی. طریقه یې څنګه ده؟ ته به د 2 رکعاتو نیت تړې، بیا به سلام ګرځې، صحیح سو، بیا به 2 رکعاتو نیت تړې، بیا به 2 رکعاتو نیت تړې، بیا به د 2 رکعاتو نیت تړې، یعنې په 4 سلامه باندې. دا تر ټولو ښه افضله او احسنه طریقه ده. زیات 8 رکعاته دي. نیت یې څنګه دی؟ نیت یې د تهجد دی. یعنې په زړه کې به د ځان سره دا نیت وتړې چې نیت مې دی چې ادا کړم 2 رکعاته د تهجد لمونځ په دغه حاضر وخت به هم دغه حاضر وخت یادوي. بس دا ګوره دا وخت مې درته وښودی، همدغه حاضر وخت یاد کړه یا وخت د تهجد یاد کړه. هر رقم چې دې په ذهن کې وي هغه کولی شي چې کوم مشکل نه لري. اوس دلته یوه مسله دا ده چې د ویترو مخکې تهجد کېږي که وروسته؟ ښه طریقه خو دا ده چې مخکې تهجد لمونځ وکړې، وروسته بیا ویتر وکړې. ښه طریقه دا ده. خو که چیرې تا د شپې ویتر کړي واوسي، غواړې بیا په ماخوستن کې بیا د شپې پر نیمه شپه غواړې چې تهجد وکړې، هم کولی شي، مشکل نه لري، په دې کې کومه ستونزه نشته. سر په خلاصو دا د ویترو مسله ده. اوس یوه بله مسله پاته ده، هغه دا ده چې مثلا ته غواړې چې د ماخوستن لمونځ وکړه، صحیح سو، بیا تهجد وکړه. دا جایز دی، هم جایز دی، مشکل نه دی. یعنې د تهجد لپاره خوب شرط دی؟ خوب شرط نه دی، ثواب لري ماسي. که یو څوک بیده نه وي، غواړي د شپې پر 3 بجې تهجد لمونځ وکړي، هېڅ مشکل نه لري، جایز دی. خدای پاک د تهجد ثواب ورکړي، په دې کې مشکل نشته. د ماخوستن لمونځ دې وکړي، اوس غواړې چې د شپې نسم راپاڅېدلی، اوس 2 رکعاته تهجد کوم یا 4 کوم، جایز دی، که مشکل نه لري، هېڅ ستونزه نشته. د اخري او اضافه مسله دغه دا چې د ماخوستن لمونځ څه وخت کولی سو؟ د ماخوستن لمونځ د ماخوستن وخت چې داخل سو بیا د سهار تر وخته پورې کولی سو. یعنې کولی سي چې مخکې د ماخوستن لمونځ وکړې د شپې پر 3 بجې یا پر 4 مثلا، بیا ویتر وکړه، سنت به خود کې، بیا تهجد وکړه. داسې هم کېدلی سي، خو تهجد مخکې که ویتر وروسته که، دا تر ټولو ښه طریقه ده. که چپه کې هم که مشکل نشته، یعنې ثواب لري. درنو دوستانو دا ویډیو د سره شیر کړئ، انشاءالله ثواب پکښې مرتب دی.